هغه عامې تېروتنې چې ستاسې د ځیرک موبایل ژوند راکموي. د ځیرکو موبایلونو کارول اوس ډېر عام شوي دي او تقریبا ډېر خلک د بېلابېلو شرکتونو ځیرک موبایلونه کاروي. خو آیا تاسې داسې فکر کوئ چې د ځیرک موبایلونو ژوند یا 2 کلونو څخه زیات نه وي؟ ځکه له دې وروسته پکې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. په اصل کې ډېر خلک ځینې داسې عامې تېروتنې ترسره کوي چې وروسته یې موبایل ته تاوان رسوي چې له دې کارونو سره د ځیرک موبایل ژوند هم راکمیږي. او دا ویل به مهم نه وي چې د نوي موبایل اخیستل ګران دي او هر څوک غواړي چې خپل موبایل یې ورسره تر ډېره کار وکړي. که تاسې هم داسې غواړئ نو د خپل موبایل د ژوند د زیاتولو لپاره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لومړی د نوټیفیکیشن لپاره وایبریشن کارول. ستاسې موبایل د نورو ډیوایسونو په څیر کار کوي او ډیر کارول یې کارونه کمزوري کوي. د ټیکنالوژي پوهان وایي چې ځینې فیچرونه لکه د نوټیفیکیشن لپاره وایبریشن کارولو پر مهال د موبایل لپاره کار کول سختیږي، ځکه په دې کې موبایل د هغو شیانو لپاره هم کار کوي چې اړتیا ورته نه وي. د انسانانو په څیر موبایل هم آرام ته اړتیا لري تر څو کارونه په سمه توګه ترسره کړي. دویم، هغه اپلیکیشنونه په موبایل کې ساتل چې کاروئ یې نه. که آیفون وي او که انډراید موبایل، خو داسې اپلیکیشنونه چې کاروئ یې نه او په موبایل کې مو ساتلي وي، هغه ستاسې د موبایل بیټري د اوبو په څیر څښي. د بیلګې په ډول تاسې یو اپلیکیشن یو ځل راخلاصوئ او بیا یې هیڅ کله هم نه راخلاصوئ، خو ستاسې په موبایل کې شته، نو هغه په بیکګراوند کې بیا هم کار کوي. هغه اپلیکیشنونه چې اړتیا ورته نه لرئ نو له خپلو موبایلونو څخه یې لرې کړئ. دې سره به نه یوازې دا چې ستاسې د موبایل بیټري ډېر عمر کار وکړي، بلکې موبایل کې به مو نور هم ځای پیدا شي. دریم، له اړتیا پرته د شیانو اجازه ورکول. ځینې اپلیکیشنونه ستاسې لوکیشن یا ځای ته اړتیا لري، خو نور اپلیکیشنونه بیا دې ته اړتیا نه لري. نو داسې اپلیکیشنونه وګورئ چې په رښتیا هم ستاسې لوکیشن یا ځای ته اړتیا لري، او کوم چې یې نه لري نو هغوی ته اجازه مه ورکوئ. څلورم، د بیټرۍ څښونکي اپلیکیشنونه. ځینې اپلیکیشنونه داسې دي چې هغه ډیر په چټکۍ سره د بیټرۍ چارج ختموي، لکه سنیپ چات، ګوګل میپس، نیټفلیکس او فیسبوک. د دی ګارډین د راپور په وینا که د فیسبوک اپلیکیشن د انډراید موبایل څخه ډیلیټ کړئ نو بیټرۍ به مو 20% ډیر عمر وکړي. همداراز که د فیسبوک مسنجر هم لرې کړئ نو په بیټرۍ کې به 15% فشار نور هم راکم شي. فیسبوک تر ټولو زیات د بیټرۍ ژوند ورختموي، ځکه که تاسو دا اپلیکیشن استعمال هم نه کړئ بیا هم دا په بیکګراوند کې کار کوي. پنځم، په شیشه ډیره زیاته رڼا. اوس هغه ورځې ختمې شوي دي چې د موبایل شیشې به ډېرې کوچنۍ وي، خو تاسې باید په دې پوه شئ چې د موبایلونو دا غټې شیشې د بیټرۍ سترې دښمنې هم دي. نو د دې لپاره لازمه دا ده چې د شیشې رڼا یا برایټنس په اتومات یا اډپټو بڼه فعاله کړئ چې دا هر ډول رڼا او ماحول سره ځان عیار کړي تر څو بیټرۍ مو ډېر عمر وکړي. شپږم، موبایل د توشک یا بالښت لاندې ایښودل. د ویده کېدو پر مهال مو که موبایل د توشک یا بالښت لاندې ږدئ نو دا هم ستاسې د موبایل ژوند راکموي. د دې لامل په دې ډیوایس کې د حرارت دی. که چیرته ستاسې موبایل چارجیږي یا کوم مشکل ولري نو د اور لګېدو خطره هم شته. اووم، د موبایل چارج پوره کېدو وروسته هم چارجول. که چیرته ستاسې د موبایل چارج پوره شي او بیا یې هم له چارج څخه لرې نه کړئ نو دا یې بیټرۍ ته تاوان رسوي. داسې نه ده چې په موبایل کې به پاور زیات شي، بلکې حرارت یې بیټرۍ ته تاوان رسوي، په ځانګړې توګه هغه مهال کله چې ستاسې د چارج کیبل هم ښه نه وي. اتم، ټوله شپه موبایل چارجول. د سهار راپاڅېدلو سره چې ستاسې د موبایل چارج پوره وي نو دا خو ډېر ښه خیال دی، خو ټوله شپه موبایل چارج ته ایښودل ډېر تاوانونه لري. کله چې ستاسې موبایل 100% چارج شي نو بیا هم د چارج سلسله روانه وي. دا زیات چارج بیټرۍ ته وایي چې باید کار وکړي، نو هڅه وکړئ چې هیڅ کله هم بیټرۍ 100% مه چارجوئ، ځکه له دې سره بیټرۍ خرابېږي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.